هغه وخت چې دوه عیسویانو د محمد صلی الله علیه وسلم د جسد د غلا کولو هڅه وکړه. په مدینه منوره کې نبوي مسجد نه یوازې د عبادت ځای بلکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د جسد آرامځای هم دی. په کال 1570 دوه نفره د مراکو هیواد څخه د حاجیانو په جامه کې مسجد نبوي ته نږدې یو کور نیسي. دوی په ظاهره ځانونه ډیر تقوادار او عبادت ګزار څرګندوي، خو په پټه د ډیر خطرناک پلان د پلي کولو لپاره راغلي ول. دوی د ورځې نقلي عبادت او د شپې د کور نه د محمد صلی الله علیه وسلم قبر ته سوري باسي. په دې کار هیڅوک هم نه خبرېږي، مګر د مدینې نه 1300 کیلومتره لرې په شام یا اوسنۍ سوریه کې سلطان نورالدین زنګي محمد صلی الله علیه وسلم په خوب ګوري. نورالدین زنګي د سلجوقیانو د امپراتورۍ په وخت کې د شام واکمنو او د سلطان صلاح الدین ایوبي لارښود هم و. یوه شپه د تهجد لمانځه وروسته سلطان ویده کیږي. په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي او ورته وایي: ای محموده، د دې دوه کسانو مخه ونیسه. سلطان نورالدین زنګي له خوبه په ویره او په خلو لوند راپاڅېږي، خدای دا خوب جدي نه نیسي. په دویمه او په دریمه شپه بیا هم ورته محمد صلی الله علیه وسلم په خوب همدا خبرې کوي. دا یې سمدلاسه خپل نږدې سلاکار جمال الدین الموصلي راغواړي او ټوله کیسه ورته کوي. جمال الدین ورته وایي: د دې خوب په اړه چاته څه مه وایه، سمدلاسه مدینې ته لاړ شه. دا 100 کسیز کاروان سره مدینې ته روانېږي. په لاره د دښتو ګرمۍ او سختو طوفانونو